ډېره ښکلې لوبه وشوه. 4 ټیمونو په دې کې برخه واخیسته. ډېر د تحمل، د مینې، محبت، د ښایسته جذباتو اظهار وشو او موږ غواړو چې دلته د لوبو میدانونه ګرم وي، ځکه چې دا یوازینۍ لاره ده چې د دې د لارې موږ مینه عام کولی شو، موږ محبت عام کولی شو. دا اوس تاسو کتی شئ راشد خان زموږ ډېر تکړه سندرغاړی هغه لګیا دی او د ډینا دنده بال وهي، ګول کیپر هم ولاړ دی. آخري لمحې دی او دا بال یې ووهو، بال خطا شو. راشد خان پوره کوشش وکړو. دې وخت کې د ولولې د ټیم ممبرز چې دي نو هغو هم لګیا دي، کوشش کوي. اوس به بل ټیم بال وهي د ډینا او په دې کې چې کم یو ټیم ګول وکړو نو هغو به ګټه ترلاسه کړې وي. د آرټسټ فوټسال لیګ دغه موږ سره آخري شیبې دي او دا د فاینل شیبې دي. په دې کې تاسو کتی شئ زموږ ملګری ولاړ دی په ګول کې او د دې تر څنګه طاهر خان لالا، طاهر خان یو ډېر پیژندلی نوم، هغه تاسو کتی شئ، هغه لګیا دی بال وهي او اوس موږ ګورو چې طاهر خان دغه بال څنګه دی ګول ته رسوي. او یاس او هم د دې سره دغه دا او مارخور وګټله. یس او دا آخري شیبې دي چې مارخور دغه لوبه وګټله. همایون خان زمونږ ډېر تکړه سندرغاړی هغو دغه لوبه په خپل نوم باندې کړه. آرټسټ فوټسال لیګ هم د دې سره پای ته ورسېد او زمونږ ملګري چې دی نو هغو ډېره لویه ګټه وکړه. شیراز شهزاد د بیللې ټیم کپتان کرن خان چې ډېره ښه لوبه یې وکړه، خو بهرحال دا د جهان شرمې ده. دا خو موږ په اوله کې ویسته، موږ په لومبۍ کې بیللې ده، په فاینل کې په ګیم کې موږ نه ده بیللې، په پلنټیانو کې مو بیلله. دا راته ووایه چې ډېر ښه ګیم مو وکړو. آیا ستاسو پریکټس له دې نه مخکې که دا څنګه چل دی یار؟ ما خو ته په منډو لیدلی وې خو په ګیم کې مې نه ویل. دا پریکټس هم کړی پریکټس وکړه. را روان وخت دپاره څه هیلې لري آرټسټانو له داسې دا پکار دی، دا ډېر لازمي دی، دا ډېر لازمي. کرکټ خو ورو لوبه ده، مړه داسې نه ده، دا پکار دی، دا اکټیویټیز لازمي دي، ځکه چې منټل هیلث زموږ ډېر لازمي دی. د افسر افغان خو دغه دی د وجود نه برابر دی، خو هغه خلک چې بیخي هسې کور کې ناست دي نو هغو له پکار دي چې دغه د فوټبال دغه ګیم خامخا وکړي او د خپل صحت دپاره چې کله تاسو وایي چې د لوبو میدانونه آباد دي، هسپتالونه به برباد دي که نه؟ نو هسپتالونه برباد کوي جي. ډېره مننه کوم، تھینک یو کرن خان، ډېره مننه کوم. خوشحاله راته اوسئ قدرمنو. زموږ سره طاهر خان یه جانانه قدرمنو یه جانانه دومره خو کوه ما چېرته په هیره یادوم. ما دا سړی په سکرین خو ډېر لیدلی و خو یقین وکړئ دا یقین مې پرې نه و چې دی به دومره ښه ګیم کوي. طاهر خان جانه دا دې څه لوبه وکړه یار، زه خو دې حق حیران پاتې کړم. چېرته پریکټس کې ته وزګارېږې څه ټایم چې ته دې لوبې ته هم وزګارې، ته ګرځې په دنیا کې هم او ډېره ښه لوبه دې وکړه. افسر افغان صاحب ډېره مننه، خوشحاله شوم ستاسو سره ملاقات وشو، ګورم دې اورم دې خوږې خوږې خبرې کوې. الله دې ګل ګلزار ساته. ډېره مینه. زړه مې لږ نه ډېر زیات خفه دی. اتا چې وختي مو وبایلله نو وزو فیل کومه فاینل ګیم زما احساس درته وشو که نه؟ وایي سبا احساس د بل د اوښ وکړي چا چې په عمر کې جوړې تا وختي رالی او شاته نه دې غلی ما ته اواز وکړو چې څنګه یارو نو اوس څنګه یارو. بلا ډېر ښه ګیم وشو او ډېر خوشحاله شوم د دې ګیم نه علاوه. زه چې یو خبره کوم مړه دا پکې راځي مه خفه کېږئ یار. راشه راشده ښه جي نو ملګرو ته څه ویل غواړې؟ زه بیا دا وایم چې داسې اکټیویټیز ډېرې زیاتې مهمې دي تر څو چې موږ یو صحتمنده معاشره جوړه کړو. څه به ویل غواړې؟ افسر افغان صاحب تاسو ته پته ده دا خاوره د ولس ډېر ځپلی شوې دی، داسې وړه وړه اکټیویټیز د خلکو په مخ خندا خوره شي، هیلث اکټیویټي وي،
ټول پښتانه مونږ ټول یو بل لیدلو خو میلاو شوي نو ټول میلاو شو نو څونه خوند یې داسې لکه د اختر ورځ ده نو دا کم منیجمنټ چې دی جی کې ډي دو ته زه کریډټ ورکوم ستاسو غوندې کورونه راغونډ شوي داسې ورځو نه تاسو دغه پریکټس وغیره کوئ په کم مزه چې وکړه نو اختر کې ماته دونه خوشحالي نه میلاو شي څومره خوشحالي چې ماته میلاو شوه خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم طاهر جانه الله دې راته ژوندی لري تھینک یو سو مچ قدرمنو بختیار راته اوازونه کوي بختیار صاحب څه شو ما سره راځئ ما سره اوسئ زه همایون ګورم همایون راشئ همایون چېرته دی قدرمنو زمونږ ډېر محترم د ګټلي ټیم کپتان چې زمونږ نیکې هیلې ورسره همیشه وي همایون خان که موږ له ټایم نه راکړې زه مستقل احتجاج کوم همایون خان ډېر زیات مبارک شي دا راته ووایه چې تا خو ګورې خپله دومره ښه ګیم ونه کړو خو ټیم دې د کمال ښه ګیم وکړو دا څنګه چلو دا یو ګولو هغه ما کړی دی په پلنټیانو کې نو ډېره مهرباني ستا زه خو دې ډېر په دې خفه کړی یم چې موږ ته کله ووتو نو ته رالې او ما ته یې ویې چې څنګه شوې او ګیم دې بولو څوک دا کار کوي ستا سره وم بیا نیکې هیلې دې ما سره وي هیلې ټولې تا سره دي هغه نیکې څه چې هغه ټولې در سره دي اخره قدرمنو افسر خان زما ډېر خوښ ډېر مینوال ډېر رور ډېر ښایسته ډېر تکړه او زما اسم ډېر خوښ دی نو الله دې راته احترام ستاسو عظمت دی ډېره مننه کوم تھینک یو یو ځل بیا مبارک شي تھینک یو همایون خان خوشحاله راته اوسئ قدرمنو بختیار خټک ما ته اوازونه کوي زه پې ورځم چې دی څه وایي بختیار خټک پخوا ورځم یہ فائنل مقابلہ مارخور کی ٹیم نے جیت لیا اس پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تمام دوستوں سے درخواست گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے پاس ٹائم کم ہے ګټه بل شی دی بېله ګټل بهلل ګټل چې دي دا خو د ژوند برخه ده خو د دې نه یو پیغام ځي او هغه دا ځي چې مونږ په هر قسمه حالاتو کې د خپلو فنکارانو دپاره د خپلو لوبغاړو دپاره د خپلو وطنوالو دپاره مینه لرو او زمونږ صوبه زمونږ وطن چې دی دا به انشاءالله تعالی چې مونږ روښانه کوو زه ډېره مبارکي وایم تاسو ټولو ته او د دې سره سره دا یو پیغام هم ټولو ځوانانو ته لیږل غواړم چې خپل مازیګري په ګراونډونو کې تیر کړئ خپل مازیګري د فنکارانو سره تیر کړئ خپل مازیګري په تعمیري کارونو کې تیر کړئ ځان د نشو نه بچو ساتئ ځان د تعلیم او تربیت په میدان کې مخکې بوځئ انشاءالله تعالی چې زمونږ وطن مونږ ډېر په امید یو چې د کرونا دا سلسله ختم شي نو زمونږ روزګارونه زمونږ ثقافتي هلې ځلې هر څه به خپل خپل ځای له راشي او بس دا دعا به کوو چې لویه خدایه دا زړګی مې دومره ډېر شوی لویه خدایه دا زړګی مې دومره ډېر شوی چې د هر انسان د درد نه راچاپېر شوی د زړګو ټکورول مې وظیفه وی پروا نشته دی که ځان هم رانه هېر شوی ډېره میرا مہربانی اور مزید سے اعلانات تھی بدے پروگرام کی جگہ ملنی نو کامل خان تخواس کو انم خان خلیل جو کہ ایمبیسڈر رہی پشتون زلمی ٹیم کی بدقسمتی سے میں بھی اس ٹیم کا حصہ رہا لیکن ہم ہار چکے ہیں اس وقت اور میں باور کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہار سکتے ہیں ہار جیت حصہ ہے گیم کا اچھا بتائیے گا آپ ایمبیسڈر رہی کیسا رہا یہ پورا جو ایکٹیویٹی ہے پورا جو سلسلہ ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ کا کیا رائے ہے آپ کیا بتائیں گی کہ اس طرح اگر ایکٹیویٹی ہو تو کس طرح ہم لوگوں کو مینٹلی اور فزیکلی اور اسٹرینتھن کر سکتے ہیں یہ تو بہت اچھا ایونٹ رہا ہے جے کی ڈی نے بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا پینڈیمک کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب گھروں میں بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے تو یہ جب ایونٹ ہوا ہے تو بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز رہی ہیں سب نے بہت انجوائے کی ہے اور میچ کی مطلب سٹارٹ میں سب کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی تھیں لیکن اگر ہم لوگ ہار گئے تو جو جیتے ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں تو ان کے لیے میں بہت خوش ہوں تو بیسٹ آف لک ان کے لیے فیوچر میں بھی ویسے رات گئے تک لوگ یہاں پہ ہے خوش بھی ہے اس طرح لوگ امیجن کرتے ہیں کہ پشاور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ناممکن ہے مشکل ہے لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی آئے ہیں اور ہم سب خوش بھی ہے تو اسی حوالے سے دنیا کو آپ کیا پیغام دیں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ پشاور ایک اس طرح کی سٹی ہے جس میں شام ہوتے ساتھ ہی شاپس بند ہو جاتی ہیں اندھیرا چھا جاتے ہیں لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں لیکن مطلب اس ایونٹ کو دیکھ لیں اس کا کتنا فرینڈلی انوائرمنٹ ہے فیملیز کے لیے اسپیشلی بہت اچھا ہے تو لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ پشاور ایک بہت اچھی جگہ ہے آپ لوگ آئیں یہاں پہ انجوائے کریں بیٹھیں سب کچھ تھینک یو سو مچ خوش رہے اللہ آپ کو خوش رکھے تھینک یو
قدرمنو د خیبر هایټس سختن د هغې چیف ایگزیکټیو آفیسر څوک چې د داسې اکټیویټیز دپاره ډېر په مثبت جذبه باندې لګیا وي خپلې مرستې کوي. ډېر محترم علي حیدر صاحب را سره ولاړ دی. علي حیدر صاحب دا راته ووایئ چې واقعي چې تاسو په دغه ټولو هلو ځلو کې یوازینی فکر وای چې ډېر په مثبت جذبه مو د دوی سره مرسته وکړه، د دوی د ټولو نه لوی سپانسر یئ، د دې هر څه په شا باندې کومه جذبه ده؟ اگر چې بزنسمینان خو ځان لوي چې مونږه ښه شوې، خو تاسو د خلکو سوچ کوئ، نو د دې په شا کم تحریک او کومه جذبه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افسر افغان رو یاده کومه د جذبه خو یو ده که نه چې مونږ د بزنس سره سره د کومه زمونږ د صوبه چې په کومو حالاتو نه تېره شوې ده او ځپلې شوې ده، نو د هغې په رڼا کې لکه زموږ خپل دا کوشش دی چې داسې مثبت او اکټیویټي څومره دي دا چې څومره مونږ سپورټ کړو پروموټ یې کړو په دې معاشره کې د خپلو عوامو د ښکلا او د خوشحالۍ لپاره. د افسر افغان غونډه، هنرمندان، د بختیار صاحب غونډه، د کرن خان غونډه، همایون غونډه، لکه یو کم چې اصل چینج دی او دغه دی که نه په هنرمندانو کې زه چې ګورم نو د ایجوکیټډ کسان راغلي دي او دوی چې کم په دې میدان کې څو ورځونه راغلي وو او په دې معاشره کې تاسو کم شعور بیدار کړو، نو زه دا وایم چې تاسو باندې دا انویسټمنټ دا ډېر کم و او زه خفه یم چې دا ډبل او زیات ولې نو. نو زه صرف دا ده چې ستاسو په وسادت سره چې تاسو کم دلته قرباني ورکړه او کم هم د عوامو دغه له خوشحالۍ ورکړه، نو دې لپاره موږ هر وخت حاضر یو. ډېره مینه او احترام. خوشحاله راته اوسئ، ژوندي راته. سل مې پار دل کې ځي، سل مې غلامان دي، سل سنا په سل لارې ځي، سل پکې بارې. قدرمنو کپ پلاس عرفان کمال زمونږ ډېر خوږ هنرمن دی او ډېره خوږه لوبه یې کړې ده. کپ یې په لاس کې دی، دا راته ووایه چې دا کپ دې ګټلی دی او که داسې چل ول دي؟ یاره دا خو بس ټولو خلکو ته پته ده چې څومره موږ ځان ستړی کړو په دې سس وجود باندې. دا به ووایي چې لکه وجود مو هغه نه دی، یاره خدای دې هم ښه لوبه کړې ده، خو ځان مو ستړی کړه او خوشحاله یو. شکر دی چې لکه بس خپل ملګري ذات تر پکې ټول ملګرو سره ملاقاتونه هم وشو. داسې اکټیویټیز پکار دي. خلک وایي چې آرټسټان صرف سندره ویلی شي، نو ولې دا باسې ګپې څه لوبه یې ولیده که نه؟ ګولونه مو چې وکړه او دا دونه منډې مو چې ووالې، نو دې نه پته لګي چې لکه سندره میوزک غږول دا ګران کار دی، خو دا فوټبال کول د هغې نه ډېره مننه کومه. قدرمنو خوشحاله راته اوسئ. مخکې ځو، راځئ تصویرانو مو باسو او مخکې ځو، لږ به موږ مخکې ځو او نور ملګري به ګورو چې زمونږ کم ملګري دي داسې د کار خلک دي چې د هغو سره پکې هم مرکه وکړو، انټرویو وکړو. السلام علیکم سر ټپۍ زه به بیا وروسته کوم. دا نوره ده که السلام علیکم جناب، ښه ټیک ده، خوشحاله. نو بختیار خټک صاحب دا ګوره موږ دې دومره ستړي کړو، موږ سره دوه خبرې وکړه. راشه دا هر څه پرېږده، راشه چا ګټلې ده؟ دا راته ووایه نه موږ سره دوکه بختیار خټک صاحب موږ سره دوکه شوې ده. ټول دې سړي خاطر لاسونه وپړکوي. بختیار صاحب خپل په بیلات باندې هم لاسونه پړکوي. دا راته ووایه چې ته څه ویل غواړې؟ یاره زه خو وایم چې آرټسټان ګورې ما وایي چې دوی صرف سندره وایي، خو دوی خو په لوبه کې هم د بلا بچي دي. تاسو یقین وکړه د ټولو دنیا سترګې د پېښور ښار اړخ ته د جې کې ډي اړخ ته راګرځولي دي. دا نن ماسخوتنۍ چې دلته څه شوي دي دا بظاهره خو دلته کې اسې د یو څو لحظو لوبه وه، خو دا لوبه نه وه، دوی خو ډېر لوی کار کړی دی. یعنې دا به په کلونو یې دې خبرې ذکر کېږي او په دې کې نور هیڅ نو شامل، صرف صفانیت شامل و، ایمان شامل و، مینه محبت شامل و. بختیار صاحب دا راته ووایه چې همایون صاحب خو په سندره کې هم دا حل دی او په لوبه کې هم وګټله، دې سړي له به ماتې څنګه ورکوو؟ دې ته د خدای پاک موږ ته د متوان نه راکوي، ده ته ماتې ورکوو، ده ته موږ اوږه ورکوو، بره به یې بوځو، دومره بره به یې بوځو چې بیا راکوز نه شي. ډېره ده، خوشحاله اوسئ. قدرمنو همایون به نور په پورته موږ ورخېجو، خو زه دې وخت کې ګیر یم د قام او د ولس په منځ کې. یا الله تعالی زما دا مایک ګډوډ کېږي وروره. اوهو راګیر یم که شعر یم خو ګیر یم، شعر یم خو ګیر یم. دې وخت کې بیا راګیر شوم. قدرمنو زما کیمرامین رک دی، سترګې مې چاته دي؟ جی خوشحاله راته اوسئ.
اکثر سے خلکو په اسمان غوښتي موږ خدای په ځمکه راکړی دا چې نه پرېږدو ګوره څه دې ووایه بیا ووایه په ریکارډ باندې ووایه زه دا وایم چې خلکو په اسمان غوښتي موږ له خدای نن په ځمکه راکړی نه دي پرېږدو دا په ځمکه مې نور ورونه منډی نه 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 الله دې نه کړي راشد ارمان خو نه دی راغلی جي راشد ولې نه دی راغلی راشد به بیا راولمه ګیلکه ارتویږم وګټي افسر افغان وګټي بس جانانه یا حقیقت دا دی که تاسو ګټلې نه ده خو تاسو وګټله ډېره ژوندۍ خبره دې وکړه ګټه او بیلات د لوبې برخه ده خو اصل خبره دا ده میدان ته راکوزېده اصل خبره ده خوشحاله راته اوسئ عائشہ بس عائشہ بس زر لګ یو څو کسانو سره انټرویوز کوم اباسین صاحب ګورم بیا راځم تاسو له ښه صرف یو اباسین صاحب ګورم اباسین صاحب وقاسه سر له پکتر باندې کنه ناصافي وکاو کنه افغان اواز اباسین صاحب صرف هغه سره دوه خبرې اون موږ له یو پکچر یو نه لږ نن خو تاسو راځه نه دا والا امره